ډاکټران وایي چې د مرګ سره لوبې دي سر زما نور احساس سره نشته. د مور څه څیز ته خفه شي زویه؟ بېواسۍ ته خفه شم چې کور کرۍ والا راته ودرېږي. دا څو بچیان دې نور په یتیم خانه کې ورکړي؟ 3 تا نه شو ساتلی؟ نه شو مې ساتلی سر زه وکړم مجبوري ده ډېره. السلام علیکم. دا زوی دی؟ جی دا زوی مې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. یو کونډه ولاړه ده او بچي ته ګوري. بچي اکسیډنټ شوی دی، پروت دی، پلار یې مړ دی. دا ماشوم هم چې دی نو پلار یې مړ شو، بیا په فکر کې کار شروع کړو. صاحبه بس دا لارې خو تاسو لیدې، د خوراکۍ مخکې هم ورپسې وو. د ښار په لارو کې او د دې کورونه معلومونه ولې ګران کار دی صاحبه. بهرحال موږ وله رالو، اوس خوراکۍ ده، خاوند خو مړ دی او دې بچي ته کاتري او باچې خو راغې کټله. ښه اوس به کېږي څه، ریاست اوزګار نه دی. یو مور ولاړې او زوی ته ګوري نو مور څه وایي؟ زه د مناسب د یو سره ده د ما د بکرۍ کې کار کولو د 15 اپریشن دی چې اپریشن یې ناکامیابه کېږي. اوس یې په سر کې اوبه شوي دي او جراثیم یې ډېر زیات دی. ډاکټران وایي چې د مرګ سره لوبې دي سر زما نور احساس سره نشته. خویندې وروڼه مې دي څوک بیا تپوس ته کولی نشته. زما د عصبیت به یم کال دی په کټ پروت دی، څوک مې خپل پردی تپوس نه کوي. زه خپل وروڼو ته یم چې ما سره لږه مرسته وکړئ، زما زوی ما ته روغ شي، ما نه خپله مزدوري کوي. پردي کورونه دي، کرایانې بیلونه راباندې راغلي دي، نه شم پوره کولی. زما د کور حالت تاسو وګورئ، څه درک راګره نه لګي. دا کور چلیږي بیا څنګه؟ سر کله چا کره مزدوري، کله چا کره مزدوري. دا ځای د کرای د خورې؟ جی سر دا د کرای دی. ما ته خو په دې ټول کور کې په دې کمره کې ستا په کې صرف دغه یو پکې او کټ ښکاري نو. نشته په کچن کې 2 درې لوښي دي، ما کره هېڅ هم نشته. دا ولې خور و؟ ټول مې د بیمارۍ دپاره هر څه خرڅ کړي دي. په کباړ په دغه باندې مې ټول هر څه خرڅ کړي. نو پرېښي دي څه دي؟ سم نشته سر، 2 درې لوښي دي بس. یو وړوکی سلنډر دی، نه شم څه نه شم پوره کولی. یا رب کائنات رحم او فضل وکړي. نو د ده د هر څه اوس په څه روان دي؟ دا علاج او دا پیسې د کمې راوړې؟ د اوس چا ته قرض لاس ته ونیسم، وایي قرض هم سره نشته، شته قرضونه راکوي. د مالت څه وایي؟ سر هېڅ څوک را سره مرسته نه کوي، ټول حال چا ته پته ده، څوک مرسته نه کوي. همالز مې یو لیکله پروګرام کړو اسماعیل الله، هره دنیا ورسره ودرېده. د شپې په ټیم کې ټلیفون کړو، دعاګانې کولې. ما ته وایي د ګاونډ خلک هم رالل، وي هغې هم څه راکړل. د چا هم ګاونډ خلک ته هم خبر نو. دلته درد انګارو کې صاحبه څوک خبرېږي نه. دلته کونډې چغار وکړو، څوک خبر نه شو. دلته د کونډې ټول لوښي خرڅ شو، څوک خبر نه شو. دلته بچې د مرګ په لور روان شو، هغه هم خبر نه شو. د ریاست په مثال د مړي د لحد دی، په خدای چې اړو پاسي نه. ربازه څنګه زویه؟ ګزاره مې روانه ده. دا د اکسیډنټ کړو زویه؟ او جي بیا دا اوس اکسیډنټ تلي، ما ته پته نه وه. ما 8 میاشتې کوما کې تېرې کړې. 8 میاشتې په کوما کې؟ جی په علاج هسپتال کې 8 میاشتې کوما کې پروت و. ته کېنه خورې ودرېږه مه کېنه. ښه 8 میاشتې کوما کې و؟ جی سر 8 میاشتې 1.5 کال دی په علاج کې و. بس هلته کې علاج روان و. او چې خوش کې راغې بیا؟ بس چې هوش کې راغی بیا یې اپریشن وکړو. په دې تندي کې دا ډوکی نشته سر، دې ځای کې دا ډوکی نشته. بیا یې ورته
بیا ورته جال ولګوه جال چې یې لرې کړو اوس پکې اوبه شوي دي په سر کې اپریشن یې وشوې جی اپریشن وشو اوس په 2.5 میاشت بعد بیا اپریشن یې سر کې ولا پیپ لګولی دی خېټې کې ولا راکوس کړی دی او دا پیسې د کمې راځي سر بس دغه یو او بل لاس سره لږ ډېر ښه وکړي په هسپتال کې راله څوک لږې ډېرې پیسې راکړي بس په هغې علاج وشي څه په صحت کارډ کې وشي او څه بس دغه لږې ډېرې خلک راکړي دا څو میاشتې په تړتکو تېرې کړې سر دا 2یم کال دی 3یم شروع شو دی غټ اختر نه او ډېره مجبوره شوم ډېره بېوسه شوم ځکه مې تاسو ته ریپلی وکړله او ځایي د کوم ځای خوراکې زه ذاتي د سوات یم اسوات خلک ډېر بهترین خلک دي قلار خلک دي عزتمن خلک دي او نو دلته په دې ښار کې څنګه شته شوې چې دلته کې مې واده شوی دی هغه سړی دې پسه مړ شو هغه د زړه بیماري و ګردې پیل شوي وي چې هغه لاړل بیا څوک هم نو چې تا سره ولاړ وي څوک هم نشته سر چې وی خو ښه کار به و اوسه پورې زما چاته پوز ونه کړو چې ته دې بچي څنګه ساتي څه وله راوړې څه نه راوړې څنګه ته وخت تېری کار قبیله ستا مور پلار وروڼه خویندې مې مشته وروڼه مې مشته مور پلار مې مشته ډېر خاندان مې دی خو تپوس نشته نو هېڅوک مې نشته ستا د موبایل نمبر ما ته وایه خورې 0317 85 77 79 یو ځل بیا وایه خورې 0317 85 70 77 9 پاک پروردگارانو بچی مې په یتیمخانې سکولونو کې ورکړي دي بچی ریچه ته ورکړي دي یو په سوات کې دی او دوه په دې تارو کې مې ورکړي دي سبقونه وایي د یتیمخانې سکولونو کې دي واړه دي دنه دا څو بچیان دي نور په یتیمخانه کې ورکړي درې تا نه شو ساتلی نشو مې ساتلی سر زه وکړم مجبوري د ډېره نه بغیر د وخت تېرېږي خو وخت نه تېرېږي سر روزانه ورپسې جاړم رینګونه ورپسې کوم خو وخت نه تېرېږي مجبوري ده واړه څه وایي درته هغو چې ما ته رینګ وکړې سر ډېر زیات جاړي قطره قطره د یتیمخانه کې ورکړله جی سر قدرمنو بس رب د خپل احسانو کې زموږ داسې مدد داسې زه اکثر دا خبرې کوم ګورې نر سړی هغه د صاحب چې خدای دغه نه کار وړي ګوره خبره داسې ده که نه ما بله جو ملګري وې ښه ملګری دی چې وی یاره 18مه عمره مې ستا یاره زه مرمه او ته الله دې بخیر مې تا ته غیر خپل چم کې غریبي نه ښکاري شي په خدای چې ته سمړون دی ویوا څنګه نه مې ګوره تا ته خپل چم کې سونه داسې کونډي سونه وایي کړه دغه شان چې ته بچي پروت دي ما دې چې دا 18مه عمرې لځې دې ته هم سوچ وکړه که نه چې رب رضا کوله به زه هلته که نه په دې مالت کې تاسو ته داسې خلک پراته دي چې ته به خدای ګټلی شي دا سړی سوچ کې لاړ داسې به ډېر ملګري چې که تاسو وایې که نه چې هر څه کول غواړي الله رضا کوو څه خیرات کوو زکات کوو ساتي هم ایستې راړه نه مې ایستې پیسې ایستې دي نو ولې نه چې هغه دې پاربازو لګي دلته خو دونه ناره ده چې کونډې 3 یتیمانان یتیمخانې ته ولېږل صاحب دلته خو دونه بېوسي ده چې د کور ټولې لوښي خرڅ کړل 2-3 بادیانې به صرف دې له پرېښي که چې ترباز وږي شي او پکې ولې ترکاري پخه کړي صاحب دلته کې صرف او صرف غیر چاپېره د سرو خطو دیوالونه دي او په میز کې 1-2 بندیوان ناست دي نو تاسو څه ضرورت لرئ دغه نمبر ما د خوراکي ورکړه دا خوراکي د سوا سره تعلق ساتي دلته واده شوی وه خاوند یې د کورتو په یوه عرضه کې په حق رسېدلی دی 6 کاله وشو چې کونډه ده او چې ارباز ته سترګې دي صاحب اربازه څه پوهېږې څه حالات دي بیبي دې خفه ده ولې بس څه وکړو چې پلار مې وفات شوی دی بس زموږ وس کې څه نشته دی چې زما ډېر زړه کېږي چې زه کار ته لاړ شم خو چې کار ته لاړ شم څو سوبېره کار ځای کې زه بېهوشه شوی یم ډېر خفه کېږم جي خو څه وکړو مجبوري ده بس د مور څه څیز ته خفه شي زویه بېوسۍ ته خفه شم چې کور کرۍ والا راته ودرېږي هغې ته خفه شم چې اوس څه وکړم زه دا بیبي ورته څه وایي بس یو څو ورځې ټیم مو له ورکړو کله چا ته لاس ونیسم کله چا ته لاس ونیسم خفه کېږې په بیبي من ډېر خفه شم بچي خو به ته چېرته کار ته او سختو ته نه پرېښې که نه سر دا زوی مې ډېر زیات ښه دی دا زه اوسه پورې چېرته سختو تکلیفونو ته نه یم پرېښود د مرګ ته د پلار د مرګ نه بعد 2 کاله وشو چې دی راته په کټ پروت دی ډېر زړه خوري خو څه وکړو مجبوري ده ډېره زیاته زربازه ړه مه خفه کوه ښه زویه اوښکې دې پاکې کا دا پروګرام ورکوم او دې کې نمبر دی
تا سره به خلک رابطه کوي ښه زویه خپرونه سرته رسي او د وینا پکې هېڅ نه دي پاتې زه کله کله ویم د یو بچي په سترګو کې راغلي اوښکه نه د بې وسۍ سیلابي خو که څوک پوهېږي